السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو امید کوم چې خبر جوړ به ورونو را په سر باندې به تاسو ته تصویر ښکاري دا د مفتي سردار علي حقانی صاحب قبر دی. زیات خلک وایي چې یاره د خوشبویي راځي او ډېر خلک وایي چې یاره دې نه خوشبویي نه راځي، دا دروغ دي. نن در سره دغه ټول حقیقت به د ویډیو کې شیر کوم. دا ویډیو موږ سره اخره پورې وګورئ. زه به خپل کامنټس هم درکوم، تاسو به خپل کامنټس ضرور راکړئ چې یاره یو نیک سړي د خبر نه خوشبویي راتللی شي یا نه شي. نو وروڼو دغې باره کې یو ښکاره ثبوت موږ سره دا هم دی چې یاره مولانا اختر علي صاحب هم دې باره کې ویډیو کړ د چې یاره د هغوی مفتي صاحب د قبر نه خوشبویي راځي. او د مولانا اختر علي صاحب ویډیو زه د ډېر وخت نه ګورم، نو کله هم مولانا اختر علي صاحب داسې خبره نه ده کړې چې یاره هغې کې هغه دروغ وي یا پکې شک وي. نو ښکاره خبره ده چې هغوی یو عالم ویډیو کې او معاشرې ته خبره ښکاره کول غواړي، نو هغې کې شک کول نه وي پکار، هغه حقیقت دی. ته یو کس رنګ وکړلو ویل زمونږ علاقه کې یو ملا مړ شوی دی او د هغه د قبر نه خوشبو ځي او خلک د هغه قبر ته بل طرف ته که موږ وګورو بل مولانا صاحب په رد هم کړ دی، خو لیکن خبرې حقیقت دا دی که څوک هغه ځای ته تلي او دغه مفتي صاحب قبر خواله او هلته کې هغوی کتلي خوشبویي ترې راځي. دغسې دغه سلمان هلک هم ویډیو کړ ده چې یاره هلته کې قبر له تللی، هلته کې هغه کسان نو تپوس کوي چې یاره د دې قبر نه خوشبویي راځي که نه راځي. هغوی وایي چې یاره راځي. نو بل ښکاره حقیقت دغه شو چې یاره دغه دروغ نشي کېدی. بلکې زه به دا ووایم چې یاره سلمان ته د دغې نه څه میلاوېږي که دغه حقیقت هغه نه راځي او هغه دغه ویلی چې یاره نه راځي خوشبویي، نو دې کې هېڅ چل هم نه و. نیکان خلک چې دي هغوی قبرونه که 20 کاله 30 کاله پس وکتی شي، هغوی پکې تر و تازه پراته وي، په کاپنې هم قدر ته داغ نه وي لګېدلی. نو دا حقیقت دی چې نیکان خلک چې دي الله تعالی په قبر کې محفوظ ساتي. نو بیا بلکې الله تعالی ته ګرانه خو نه ده چې یاره د هغوی د قبر نه خوشبویي راوباسي، دا هېڅکله هم ګرانه نه ده الله تعالی ته. مفتي صاحب چې مفتي سردار علي حقانی صاحب هغوی په هر ځای کې بیان کړ دی، په هر ځای کې هغوی د کفر، شرک، بدعات، رسومات، رواجونه هر څه چې دي د هغې خلاف هغوی رد کړ دی، معاشرې ته یې حقیقت ښکاره کړ دی. نو الله تعالی ورله ځکه خو دغه ورځ ورکړه د شهادت، کیدی شي چې یروي د هغې نه خوشبویي راځي. اخري خبره به هم دغه وکړو چې یاره هېڅکله هم داسې نه شي کېدی چې یاره یو خلک راپاڅي او دروغ وایي په سوشل میډیا باندې، دا هېڅکله هم نه شي کېدی. بلکې دا به ووایو چې یاره دا حقیقت کې به او حقیقت به زیات هغې خلکو ته معلوم وي چې څوک هلته کتلی د مفتي سردار علي حقاني صاحب قبر له او قبر یې کتلی، قبر یې لیدلی، هغه ځای ته تللی، نو هغوی ته به د خوشبویي اندازه شوي وي. نو بس وروڼو ستاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.